کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د امید اورتوپیدي او فزیوتراپي روغتیايي مرکز سره تړون لاسلیک کړ. د تړون لاسلیک په دغه مراسمو کې د هلمند کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس الحاج مطیع الله اغا حقیار، د یاد ریاست مرستیال مولوي عبدالرزاق زاهد او د یاد روغتون مسؤل ډاکټر حیات الله ګډون کړی وو. مسؤلین زیاتوي چې دغه تړون له مخې به د راستنېدونکو هیوادوالو سره په دغه روغتیايي مرکز کې د 40 تنو وړیا درملنه کیږي او له هغه وروسته بیا د دغه ریاست د کارکونکو او هغه ماجرینو ناروغانو سره چې د یاد ریاست له لوري ورپېژندل کیږي 50% تخفیف سره درملنه ترسره کیږي. مسؤلینو دا یو ډیر نیک ګام یاد کړ، ویل چې اوس به دغه مرکز کې د اورتوپیدي، نیورولوژي، روماتولوژي او سپورټي ټپونو فزیوتراپي د مجربو ډاکټرانو له لوري ترسره شي چې زموږ د هیوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د یاد روغتون مرکز مسؤل ډاکټر حیات الله د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دغه تړون څخه زموږ موخه په روغتیايي برخه کې د راستنېدونکو هیوادوالو لاسنیوی دی ترڅو هغوی د ستونزو سره مخ نشي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات مسؤلینو د راستنېدونکو هیوادوالو لپاره هر اړخیز خدمات چمتو کړي دي او لا هم هڅه کوي ترڅو د راستنېدونکو هیوادوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې لا غوره خدمات وړاندې کړي.